السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. څنګه مینه جوړه کړو یا د مینې د رامنځته کیدو علمی لاری څه شي دي؟ څنګه موږ کولی سو یو مینه رامنځته کړو؟ ګورئ، بعضې وخت انسان داسې سي د یو چا سره مخ سي او داسې چې خوښ سي لکه د مخ څه چې پلان درلودلی و چې دا کس به خوښوي. مثلا زه یو مثال درته وایم، زه 10 کاله په ژوند کې مجرده وم، هېڅوک مې په ژوند کې نه و. وروسته د 10 کاله چې زه ما صاحبي ولیدی، زه نه پوهېږم ولې هغه پر ما ګران سو یا ولې هغه ماته دومره خاص سو چې زه د هغه اړوند سرچ وکړم، هغه څنګه ژوند کړی دی، چیرې ژوند کړی دی، څه رقم یې ژوند کړی دی، او بیا هغه ته علاقمنده سم او یو رقم د مینې جنون زما په ژوند کې، زما په احساساتو کې پیدا سوی و. ټولې مینې داسې نه یې، دا رقم په بیله هدف، بیله امتیازه، بیله دې چې د مقابل طرف څه د دې تمه ولري چې ستا سره دې مینه وکړي، داسې په اجانک توګه او عجله مینه په دنیا کې ډېر کم پیدا کېږي. لیکن مهم دا دی چې مینه باید جوړه سي، مینې ته باید کار وسي. راځو نن دا اړوند خبرې کوو چې څنګه کولی سو مینه جوړه کړو. مثلا په ژوند کې مشکلات لري، څنګه کولی سي مینه جوړ کړئ، څنګه کولی سي په صحي توګه یو بل ته مینه ورکړئ. موږ د دې لپاره چې مینه جوړه کړو 3 اصل لرو. یو عمومي اصول دي، یو موقعي اصول دي او یو فردي عوامل دي چې موږ کولی سو د هغه په توسط مینه جوړه کړو. عمومي عوامل چې دي هغه بیا څو بخشه لري. اوله بخشه یې د اشنایي ده. د دې لپاره چې تاسو مینه سره وکړئ باید یو د بل سره اشنا سئ. خیر دی که نوي ملاقات کړي او یا هم د دې بعده ملاقات سره کوئ، باید دا په تاسو کې موجود دي چې تاسو سره یو د بل سره اشنا سي. څنګه اشنا کېدلی سي؟ دا اشنا کېده خپل ځان ته پروسس لري. یو د بل په معرض کې اوسېدل، یو بل ته نږدې ژوند کول، له یو بل سره ډیر مخامخ کېدل، یو پر بل اغیز کول، یعنې د دې هڅه کول چې پر بل مقابل طرف باندې اغیز وکړي، او له یو بل سره تعامل لرل. د میړو مینه په جلا محیطو کې سره ژوند کوي یا لکه نجلۍ په جلا محیطو کې لوی سوي. د دې لپاره چې تاسو مینه جوړه کړئ باید یو د بل دغه تغییر چې په جلا کورنۍ په جلا حالاتو کې لوی سوي دي تاسو درک کړئ. دویم موضوع چې د مثبتې ځانګړنې دي، یعنې په فزیکي بڼه هم باید تاسو دې ته توجه وکړئ چې ستاسو د ژوند ملګري څه رقم ځانګړتیاوې لري، شخصیتي ځانګړتیاوې څه رقم دي. مثلا څومره تود برخورد کوي، بعضې انسانان یې سوړ برخورد کوي، حتی خلکو ته سلام نه وراچي. د داسې یو بېنزاکته انسان څه چې خلکو ته سلام نه وراچي، د داسې کس سره ژوند کول ډېر سخت دی. هوښیارتیا ولري باید او مهربانه کس واوسېږي. ورته والی باید موجود وي په مینه کې، ورته لیدلوري باید موجود وي، شخصیتي ځانګړنې باید ورته وي او ورته د فکر طریقې موجوده وي. که چیرې دا شان موجود وي بیا دا مینه ډېره رښتینې، ډېر ژوند کولی سي. متقابل خوښول باید موجود وي. وایي په دې پوهېدل چې بل فرد هم موږ خوښوي. یوازې دا نه دی مهم چې ستا د ژوند، مثلا صاحبي پر ما ګرانه و، زه پر هغه نه وم ګرانه، هغه زه بیخي په انسانانو کې نه حسابلم، ما د خپل سلام وړ یې نه ګڼله، زه ورمینه سوی. دا رقم نه، باید دواړه طرفه سره ګران وي. ټولنیز معیارونه باید موجود وي. د ټولنیز منل کېدو معیارونه باید ولري، لکه ټولنیز مقام یې څه رقم دی، د دا کس چې زه مینه ورسره کوم، د ژوند طرز یې څه رقم دی، د ټولنې د خوښۍ موخې او د نورو لخوا منل کېدل یې څه رقم دي، دا کس په د ټولنې کې څه رقم یو ژوند لري. دا باید موږ توجه ورته وکړو. د اړتیاو پوره کول به هم باید په دا کې موجود وي، یعنې د اړتیاو پوره کول لکه عاطفي اړتیاوې، ملګرتیا کول، پر ځان باور درلودل، امنیت درلودل، ملاتړ او مرسته کول. د امنیت درلودل یعنې دا زه چې ستا په څنګ کې یم، زه د امنیت احساس کوم، ته پر ما شک نه کوې، ته ما نه ځوروې، یعنې زه ستا سره امن یم. نو د دې دپاره چې مینه وکړو، ما تاسو ته ویل یو عمومي عوامل دي. عمومي عوامل مو دا دي وویل. اوس دوهم ته راځو، موقعي عواملو ته راځو چې موقعي عوامل څه دي. په غیر معمولي موقعیتونو کې واقع کېدل، یعنې څه؟ ځانګړي او نااشنا ځایونه،
یعنې موږ د دې دپاره چې مینه جوړه کړو یا مینې ته ادامه ورکړو موږ باید ځانګړي او نااشنا ځایو ته ولاړ سو یو د بل سره ماجراجویانه تجارب وکړو مثلا ولاړ سو په یو باغ کې شپه وکړو ولاړ سو یو هوټل بوک کړو مثلا د هوټل زموږ په وطن کې کله 5 سټار هوټلونه شته چې موږ یې بوک شپه پکښې وکړو له تکرارېدونکي فعالیتونو څخه یعنې داسې فعالیتونه چې نه تکرارېږي لکه سفر کول مثلا یو کلي ته تلل یو سارا ته تلل یو بل ښار ته تلل دا شیان په مینه کولو کې ډېر رول لري راز او ابهام باید موجود وي په موقعي مسایلو کې په موقعیت کې الهام ورکول یو بل ته په فرد کې الهام باید موجود وي پیغامونه موجود وي د اړیکې په پیل کې باید الهامات او پیغامونه الهام یعنی پیغام داسې شیان باید په مینه کې رامنځته سي تر څو موږ وکولی سو ښه مینه ولرو فیزیولوژیکي پارېدنه باید موجوده وي په منځ کې وایي هغه فیزیولوژیکي یادونه چې د هیجاني یا بدن فعالیتونه له امله رامنځته کیږي لکه فشار اضطراب شخړه خندا شدید ورزش هیجان پاروونکي فعالیتونه ماجراجویي او ورته نور فعالیتونه باید په مینه کې باید تاسو په رابطه کې پیدا کړئ تر څو مینه وسي او د مینې احساس وکړئ له نورو څخه واټن او انزوا ستاسو په رابطه کې باید نور کسان موجود نه وي باید د نورو کسانو څخه تاسو فاصله ولرئ ستاسو په روابطو باندې باید بل څوک حاکم نه وي دا زما د دویمې نکاح د ناکامۍ علت څه شی و زما پر دا دویم میړه باندې د هغه د اولې معاینې ورور ډېر حاکم و دی د دې څه بیرېدی چې هله زما په نکاح هغه خبر نسي اخر ما خپله هغه ته زنګ وروالی ما ورور جانه د ستا د خور میړه زما سره واده کړی و هغه مې څه په پټه کړی و زه دا دې طلاق کوم ته مې په خبرولې چې ده دغه کار کړی دی چې سبا بیا تاسو ورسره هوښیار اوسئ نو برای دغه فساد تر کېږي په روابطو کې باید بل شخص مهم نه وي تا ته شخص باید ستا د نکاح سوی شخص او دریم فردي عوامل په مینه کې څه رقم کولی سو تر څو موږ ښه مینه ولرو فردي ځانګړنې باید موږ توجه ورته وکړو مثلا ځینې فردي ځانګړنې زه تاسو ته معرفي کړم لکه غږ اواز چې سره کم اواز باید کس ولري سترګې د څیرې حالت وریښتان جذاب بدني حرکات او داسې حالتونه مثلا که موږ غواړو یو څوک ځان ته جبس کړو باید سترګو ته وګورو یو د بل سترګو ته وګورو په داسې غږ خبرې وکړو په مینه ناک غږ باندې خبرې وکړو یو خو هغه غږ چې دا اوس زه تاسو ته ګډه یم نو په دا غږ چې زه د میړه سره یا مثلا د مین سره خبرې وکړم خو دا مینه نه رامنځته کوي یا مثلا تحریک نه رامنځته کوي د څېړې حالات باید داسې چې مینه پکښې ښکاره سي وریښتان باید ښایسته سوي د هغه شیان دي چې په مینه جوړولو کې کار کوي فردي چمتوالی وایي په یوې اړیکې کې د ښکېلېدو لپاره چمتوالی باید موجود وي چې ته څومره چمتو یې د دې رابطې دپاره د تېرې دلبستګۍ تجربه مثلا پخوا ته د مور سره ډېر وابسته وې نه یا د خور سره ډېر وابسته وې نور باید چې ته واده کوې دغه مشکلات باید حل کړې واده د بالغ کس کار دی واده د پیشرفته کس کار دی واده د عاقل کس کار دی نه د بې عقلو د احمقو د داسې کسانو ده ستا په نکاح کې باید ته په بل چا پرې وابسته نه یې بل د ژوند د ملګري د ټاکلو لپاره ټولنیز معیارونه او موقعي شخصیتي او رواني عوامل ډېر مهم دي ځکه چې د دا کس سره تاسو ژوند کوئ او دا کس امکان لري تاسو ته ضربه ورسوي زما دویمه نکاح د دې سبب سوله چې زه 10 شپې په شفاخانه کې بستر سم 10 شپې په دې خاطر بستر سولم چې زما صحي وضعیت نه اوسم او ډاکټرانو نه سوی کولی چې زما عملیات راوکړي تر څو زما لور پیدا سي زه په ژور خفګان اخته سولم او زما ژوند اسمان سوه مځکې ته رالی او ډېر مشکلات مې ولیدل شکر خدای حل کړله لیکن ډېر سخت حالات و زما پیشنهاد به دا که چیرې تاسو په ژوند کې مینه نه لرئ او یا مینه میړه و میرمن لرئ نسئ کولی مینه وکړئ دغه شیان چې ما نن تاسو ته ویل تاسو په ژوند کې هڅه وکړئ چې عملي کړئ و عملي کېدل یې سخت
کې. داسې نه دي چې ته ووایې نن مې د پروانې ویډیو ولیدل سبا به لا ځم ژوند ګل و ګلزار دی مینه کوم. نه خیر، موږ بعضې کسان زموږ د کوچنیوالي زموږ مینه نه یې زده کړې، مور و پلار مو مینه نه سره کوي چې موږ یې ځینې زده کړو، یا په دغه رقم شرایطو کې موږ په افغانستان کې لویږو، اقتصادي مشکلات یا امنیتي مشکلات ډېر شیان دي. دا د دې سبب کېږي چې موږ ونه توانېږو په صحیح توګه مینه یو بل ته ورکړو. لیکن په قرار سره په علم ډېرېدو سره تاسو کولی شئ ښه مینه یو بل ته ورکړئ. نو هڅه وکړئ د یو بل سره مینه وکړئ، د مینه کول زده کړئ او په مینه ژوند وکړئ، په نفرتونو نه. ګورئ زما دا دویم میړه که چیرې ماته مینه راکړې وای، که چیرې ماته یې غوږ نیولی وای، که چیرې یې په مینه ماته کتلي وای، که چیرې یې ماته نفقه راکړې وای، ما د ده څخه مګم جلا کېدلم نه. د زما سره څه وکړل؟ توجه یې راته ونه کړل، مینه یې را نه کړل، ماته یې وخت را نه کوي، حتی زحمت یې نه کښي چې عطر ووایي. نو داسې یو انسان سره ژوند خو نه کېږي نه. اخر دې پسې اخلي نه پر د ژوند څخه چې وزه دا په درد نه خوړل کېږي. دا مینه کول یا دا په مشترک ژوند ته باید کار وسي، باید یو د بل سره فعالیتونه وکړي. که فعالیتونه نه وي دا مشترک ژوند پر مخ نه ځي. نو په دې هیله چې یو شی مو زده کړی یې، مننه.